راځئ دوستان نن سره یو داسې ویډیو شیر کوو چې داسې ویډیو به تاسو په روماني ځل باندې وینئ. یعنې دا کسان دي قبر ته ورکوز شوي دي، قبر سره مذاق کوي، یعنې په قبر کې ډانس هم کوي یا قبر سره کې دنده دوی کم حرکت کوي. نو راځئ دا ویډیو راسره اخره پورې وګورئ. ویډیو ډېر لازمي ده. بیا اکثر یعنې اخره کې دوی چې کله قبر ته ورکوز شي دوی باندې الله پاک عذاب راشي، په اخره کې دوی سره څه وشي. نو راځئ رومبره سره ویډیو ګوره. ویډیو نه بعد بیا موږ خپل یو څو خبرې کوو. راځئ ځو د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. دوستانو په ویډیو باندې موږ دا ساوند صرف په دې وجه بند کړی یا اپ کړی دی چې په دې باندې کاپي رایټ راځي یا داسې میوزیک داسې دغه ورسره لګولی چې لکه میوزیک راځي. خو دا ویډیو ته تاسو رومبه وکړئ. یا کس دې قبر ته ورکوز شي، اوس ورته دننه ورکوز شوي دي دواړه کسان. دوی پکې یو قسمه مذاق کوي، یعنې ډانس پکې کوي. یعنې نور هم د قبر سره ډېر قسمه داسې قسمه کار کوي چې لکه هغه نور ویډیو تاسو وینئ په دې سکرین باندې. دوستانو اوس ورته ګوره الله پاک یو عذاب راولي، یعنې یو قسمه دوړه شي، لوخړه شي، وریځ شوه، باران په یو قسمه راشي. نو ګوره کسان به تاسو ته ښکاري هم په دې سکرین باندې. الله پاک یو قسمه باران راوستو. دا دوی په قبر کې دنده دي. اوس په دې قبر کې دنده دوی ته داسې یو ځای کې یو سوری وشي، دلته اوبه ورته راماتې شي. له پاسه نه کوم کسان چې ورته ولاړ دي هغه هم د دوی د کوشش کوي چې دوی راوباسي، خو څلار د هغوی هم نه وي چې دوی واپس راوباسي د دغه ځای نه. نور ویډیو ته ښکاري اوبه راماتې شوې د قبر طرف ته. دا بیا الله پاک یو قسم عذاب دی. قبر پسې څوک مذاق کوي. الله پاک د هر قسم چې الله پاک پیدا کړی پسې څوک مذاق کوي نو هغه ته به خامخا د هغې سزا میلاویږي. او دا ویډیو تاسو ته ښکاري هم څومره تیز باران دی چې دننه دوی قبر کې دننه دي او مذاق کوي. یعنې کوشش به هم د له پاسه کسان لګیا دي کوي چې دا کسان نه وباسي، خو لکه څه لارې نشته. دوی د خپلې سزا میلاو هم شوه. دوی په قبر باندې داسې ریسرچ کوي چې لکه قبر کې الله پاک دې مړي له څنګه سزا ورکوي. بیا ډانس یې پکې کوو. دا د پاسه کسان لګیا دي. بس ملګرو ویډیو تاسو وکته چې بس د الله پاک د طرف لکه الله پاک د قدرتونو سره یا الله پاک کوم کارونه کړي د هغې سره موږ له مذاق کول نه دي پکار. نه الله پاک په خپل کارونو باندې ښه پوهېږي. نو موږ له داسې قسمه حرکت نه دی پکار چې باندې زموږ نه الله پاک خفه شي یا موږ له الله پاک سزا په دنیا کې راکړي. نو دوستانو بس دغه ویډیو وه. نو ثواب په نیت باندې شیر کړئ، نور ملګرو ته هم ورسېږي او داسې قسمه موږ هم ځان وساتو. نو که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ ټیکنیکل ابونر چې کوم چینل دی سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.